السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو قدرمنو دوستانو، ستړي مشئ، په خیر راغلی. غواړم ستاسو لپاره په ساده الفاظو کې په ساده لهجه باندې عربي ژبه زده کړم. عربي ژبه لکه څرنګه چې تاسو ته معلومات ده د قرآن او د سنت ژبه ده، نو په موږ او تاسو ټولو مسلمانانو باندې لازمه ده چې عربي ژبه زده کړو. نو بسم الله الرحمن الرحیم درس پیلوو. نو په دغه لنډې ویډیوګانو کې به انشاءالله ستاسو لپاره عربي لنډې محاوره څنګه موږ کولی شو چې عربي خبرې وکولی شو، څنګه موږ کولی شو چې عربي ژبه زده کړو، په لنډو الفاظو کې ستاسو لپاره وړاندې کوم. لومړی راځو موږ یو چا نه پوښتنه کوو چې اول خو به سلام اچو، ورته به ویو چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هغه به ځواب راکړي چې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. بیا به موږ د حال پوښتنه کوو چې څنګه یې، کیف حالک، کیف حالک معنا څنګه یې، او که چیرې جمع و بیا به ورته چې کیف حالکم، تاسو څنګه یاست. هغه به ځواب درکوي چې انا بخیر والحمدلله، زه ښه یم الحمدلله. او کم جمع ول هغوی وي نحنو بخیر الحمدلله، مونږ ښه یو الحمدلله. بیا به پوښتنه کوي چې پوښتنه به ترې کوي ما اسمک، ستا نوم څه ده. هغه به درته ځواب درکوي اسمي محمد، زما نوم محمد ده. بیا به هغه تاته وي چې ما اسمک انت، ستا نوم څه شی ده، څه ده. نو ته به ځواب ورکوې چې ته به ورته وایې چې اسمي، چې ستا هر نوم و، زما نوم نیازی ده، مثلا باغچه ګل نیازی، انا اسمي نیازی، زما نوم نیازی دی. نو درنو دوستان، انشاءالله ستاسو لپاره به په آینده کې ډېرې ښایسته ویډیوګانې په عربي ژبه باندې، همدارنګه په خوږه پښتو ژبه ژباړو او ترجمه کوو، ستاسو درانه حضور ته به یې وړاندې کوو. نو دغه ویډیو مو که چیرې خوښه شوه نو در سره شیر یې کوئ او درنو دوستانو سره هم در سره شریکه کوئ. ډېره زیاته مننه. کور مو آباد، ژوندي اوسئ.